دا نن چې کوم واقعه وشله دا نن واقعه نه ده. دا مطلب ده چې بار بار میږ ګوري او مطلب ده چې کسي نره چې د کوم نن رواتي که نه د میږ د زړه نه وینې ساکېږي. میږ څومره پولیس وړینه چې دي د زړه نه وینې ساکېږي او نن دا رواتي دغه وجه رواتي کني. دا پهلا واقعه نه ده. دا په دا نه مطلب دا مخ ډېرې ډېرې او داسې پولیو کمپین نه چې میږ په یک کمپین شه 10-15 جنازې نه چیږي. یاره مین نیره میږ نه دا نشي برداشت کېدای. زه دغه افسرانو ته چې څومره مطلب دا چې میږ افسران دي زه دغه ته ریکویسټ کوم میږ څومره پولیس محاکمه ده هر خاص کار د سپیانو دغه هغه چې څومره دي زه دغه ته دا میږ دا یو ریکویسټ کوي چې د پولیو ته د خپل سکیورټي ارینج کی میږ پولیس ته نه دمانه شي ځکه چې نره میږ جنازې نشي چیږي د پولیس وړینه میږ نه زړه نه وینې ساکېږي. پیژلې ده نره د مطلب د میږ او بل دوامه د خبره چې میږ چې څومره دی وی چې د پولیو چې د مطلب د چې ریغه د میږ داسې نه وي چې ریغه نه چلو ریغه دو چې څومره فانډو ترسیدا کې پی کې په ساته منده دا د هر غریبونو ته تقسیمای به زه دی منو چې میږ دې سم خیر خوا دی. زه دا وی چې مطلب د نره د مطلب د پولیو نه میږ د بای کاټه اون پولیس ولا وړي نه پولیو ته د خپل سکیورټي ارینج کی ټیکشلا دمره د میږ وېډ کی نه د پولیو نه خراب پیږي لکه مو پولیس ور چې وینا راوړي ته آی پولیو کمپین شه نره میږ نره برداشت نشي کوي بس پولیو نه میږ د بای کاټه. حمید بھائی حمید بھائی لشکې توسې د پولیس ولانا خلک ګیله کوي نو خپل پولیس اهلکار ته څه پیغام ورکوي؟ زه خاص کار بالکل تو دا خبره چې وکړه ډېره مزدوره خبره دی وکړه. زه پولیس وړینې ته میږ خاص کار د افسرون چې دي چې د کوم تړې شنوستي سیچګونو محررونو منشیونو زه دا وی چې خدای او قرآن ته وګوري پیسه تا چاو چې دا چې ترسي دا بلش کې ریغه راو یا سره استعمالایي ځکه چې د عوام د میږ د عوامي قسم په خدای چې د عوامي پولیس نظر داسې سیرله ده و دغه جوړولې د پر مطلب دا چې دغه زړه زې کولې د پر چې د کیم شوې دي د خاصه شوې دي نن نه بعد یا پرین نه بعد لشکې قرآن او پیسه تا وګوري چې لشکې راو یا ریغه استعمالایي لشکې مطلب د عوامي سره لشکې ریغ سلوک کوي چې څنګه چې لشکې ادب کوي مشر لحاظ پښه کوي نره زداوی او بل دوامه دا خبره غاټ پوینټ دغه چې میږ یو پولیس یو عام عوام مشته تمبر وټکای کېرتا چې مشته مطلب د لشکې مساله مې دو لشکې مش سره چې تانه ته لوټ شي مش په کېره شونه پټېږي واجه سودو ویلونه پټېږي ځکه چې مش چې پولیس ته ورشي سچوتا یا محرر ته اته مشته اس پی په نظر ګوري یار ته مش یار مش پولیس ولای ته مشته عوام په مخ یار عزت روکا دا عوام مشته قدر شي په سر روکای قسم په خدای چې دغه وردی په سر روکای ټیک نه چې به دغه وردی اون د دې چار نه چلېږي به یار په دغه پولیس دی سکای بیا یارا چې پولیسو سره دیر شي کم از کم مطلب دا چې لشکې احترام لشکې رغ عزت لشکې چار وختي لشکې مطلب د خیل په چې کوم هغه لشکې جلدي وتقایي او دومره د خبره چې کوم پولیس اهلکار درسي دا شپه عزت سره ملاويږي ځکه چې دغه توسه ایلای او کبه چیرې یو اجرتی او یو منشد پروشت esi ciò tota caluco be de yus poito o de yuma tota caluco be de yus poika sampo خدای ته منه او اخت سپایزون نه جوړ کې ما کا وسړیا قرآن او پیسه تا وګوري یار esi جوګونه محررونه او منشیونه چې پلیز دیر شي لشکې قدر کوي لشکې قدر کوي او د عوام سره لشکې راو یاري غسوتی قسم په خدای چې نن چې کی مخالات ولیدو د پولیس نه قسم په خدای چې عوام ډیر زیات وي دا میش په د میش دی دغه میش زی وړي نه دا چې میش تنن ملتار ته ویلوړ دی ملتار ارته ویلوړ دی دغه وجر ته ویلوړ دی چې مطلب د میش زی وړي نه چې به زی وړي نه مطلب د پتاشه مو عزت مو قدر نه یار به په تو پولیس سکای ځکه ته وی چې لشکې دا
د پولیس رویه چې د عوام سره دا د لشکرې غسوتی بس ان شاء الله د عوام د میږ د عوامي حمید بھائی د سبو څه پیغام ورکوي خپل پولیس ولا ملګری تل کنن چې سرنګ کام وي سبو ته څه پیغام ورکوي پولیس ولا ملګری ته پولیس ولا ملګری وي ان شاء الله چې سبو ډېر په غاټ شرکت شوی مې دا ځکه چې نن مو بلوریر پرتا نن بل پوریر پرتو سبو مې بلوریر پرتی بل ورځ به ز پرتو په دخ کاټه ګورا تاسو ته وزړنه دا وي چې ما ورسا او داسې کا امیر دغه دا یاره به دغه سبو کاټ وی پس سپی غونډه وی پرتوي به د سیک پاتا نه کوي لشکي قرانو پیسه تا وګورئ سبو خپل خاکته پورا خپل یغده پورا کیمو طلباتی او سره بیره کیه او الله پاک ته چې کیم میج مشرون دي الله پاک ته دغه ته عمرینا ور کی او ډېر د وګونه او تکا او الله پاک ته میج د پورا ژوندیلاري چې میج د پورا دی قیمت راپه کیم یغو کی میج زوی چې تر قیامت راسوي میج دی دغه یغه پیرانه کی چې دا کی مشته دی تراپه تریپه وای کنه والله پاک ته دی قدر وکي ان شاء الله چې الله پاک و چیرې نه خړای په دا ورځ منه ان شاء الله مهرباني